هغه عالم و چې موږ دپاره به دین او اسلام پوهه راکوله. داسې پوهه چې یو چا له به یې سبق یاد کړي بېرته نه هېرېده. 300 شاګردان یې لرل، خو نن په دې دنیا نشته. درته سوال کوم سبحانا، درته سوال کوم سبحانا، ډېر بې حده ګنهګار یم، مغفرت غواړم له تانا، زه بنده دې یم بېواسه، درته سوال کوم سبحانا، درته سوال کوم سبحانا، ترحیم یې ترحمان یې تبخونکی مهربان یې، ترحیم یې ترحمان یې تبخونکی مهربان یې، رب ته یې راته معاف کړې که هر څه شوي له مانا، زه بنده دې یم بېواسه، درته سوال کوم سبحانا، درته سوال کوم سبحانا، ډېر بې حده ګنهګار یم، مغفرت غواړم له تانا، زه بنده دې یم بېواسه، درته سوال کوم سبحانا، درته سوال کوم سبحانا، زه انسان یم لالچ یم رانه پاتې ده ستا لاره، زه انسان یم لالچ یم رانه پاتې ده ستا لاره، مینوال مې د خپل ځان کړه، زړه مې تور کړه له دنیا نه، زه بنده دې یم بېواسه، درته سوال کوم سبحانا، درته سوال کوم سبحانا، ډېر بې حده ګنهګار یم، مغفرت غواړم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د روژې مبارکه میاشت او زما تور سرې کونډې، کم ظلم او کم زیاتې چې د دې کونډو سره شوی په افغانستان کې په یو ولایت کې هم نه دی شوی. په کور کې د خاوند په مخ کې میرمن ووژل شوله، د ښځې په مخ کې خاوند ووژل شولو، د مور په غېږ کې زوی ووژل شولو. آخر ولې موږ هم د ژوند کولو غواړو، آخر سم ګناه ده. راځئ چې ډېر ښایسته ژوند تیر کړو، الله تعالی زموږ ستاسو هغه دنیا ښایسته کړي. نن چې تاسو ګورئ هر یو کونډه ده، دا که زموږ او ستاسو د افغانستان د زموږ او ستاسو خور ده. خوري روژه مبارکه ده. هېڅوک هم نشته، د خاوند هم د مور او د پلار نه دا یو بچو، مور هم مړه شو، پلار هم مړ شو، دا یو پاتې، او بس دغه ماماګانو راغټ کړو، بس زه یې وله ورکړم، هغه هم مړ شو، زه پاتې شو، ما دوه لوريان. مینوال مې د خپل ځان کړه، زړه مې تور کړه له دنیا نه، زه بنده دې یم بېواسه، خپل وخت پاس کوو ورباندې نور، او داسې څوک هم نشته چې ګورې زموږ هغه وکړي، غم وکړي چې ګورې زموږ له یا شي د پاکه واچوي، یا جامه غواړو، یا بل څه شی غواړو، زموږ صبر کړي لاړ شي. زما د وطن تور سرې پلار واړه واړه لورګانې را لوی کړي چې د لورګانو د زړه ارمان مې پوره شي، هغه هم د خاورو سره خاورې شي، ظالمان را پورته شي او د دوی خاوندان په یو مردکي باندې ختم کړي. آخر ولې
موږ هم د دې ژوند کولو حق لرو که نه لرو. خورې ژوند زندګي څنګه تېرېږي په تا؟ بس داسې خرابه تېرېږي. یو خاوند م د موره، یو بچی، واړه بچي مې دي، شپږ، 3 زامن دي، 3 لورګانې دي. تېرېږي ربانه. زه بنده دې یم بېواسه، درته سوال کوم سبحانه، درته سوال کوم سبحانه. ډېر بې حده ګنهګار یم زما د خور نه یتیم بچیان نفقه غواړي. بنده دې یم بېواسه، درته سوال کوم سبحانه، درته سوال کوم سبحانه. زه انسان یم لالې چې یم رانه پاتې دستا لاره، زه انسان یم لالې چې یم رانه پاتې دستا لاره. مینوال مې د خپل ځان کړه، زړه مې تور کړه له دنیا نه. والله تېرېږي، که ترخې شپې ورور هم تېرېږي، که خوږې هم تېرېږي. ناسې والله لم صبر کړی دی. دغه په سورګي سویل خالي ووتم او ویشته نه سرپرست مانوش او مولي 12 کاله د کانیا مدرسه ویلې وه. عالم و 300 کسانو شاګردانو له سبق ویاو او بس خپله د پنجشنبې په ورځ به نزدون ورکړو د ماشومانو. خیرت غواړم له تا نه، زه بنده دې یم بېواسه، درته سوال کوم سبحانه، درته سوال کوم سبحانه. ته رحیم یې، ته رحمان یې، ته بخون. زما د خور خاوند عالم و. بالکل عالم. هغه عالم و چې موږ دپاره به دین او اسلام پوهه راکوله. داسې پوهه چې یو چا له به یې سبق یاد کړي بېرته نه هېرېده. 300 شاګردان یې لرل. خو نن په دې دنیا نشته. زه بنده دې یم بېواسه، درته دا زما یتیم بچی دی، د دې هم پلارو نورو سره به یې ښېګڼه کوله، تعلیم به یې ورکولو، خو نن د دوی د سر سوری نشته. آخر ولې؟ علم شروع دی افغانستان کې، الله دې دې عذاب نه کړي. نه انجینر پرېږدي، نه مالا پرېږدي، نه معلم پرېږدي. څوک دا هر یو خور زما د کور غړې ده. د هر یو خور درد دونه درد شي چې په ما باندې انبار شي. د کمې خور درد برداشت کړم. قدرمنو مسلمانانو، په تاسو باندې غږ کوم، دا زموږ ستاسو دپاره د عبرت دی. د دې هم خاوندانو، خو نن د دې بچیان یتیمان او دوی کونډې شو. راځئ سره یو شو او داسې خپل ګاونډ کې او خپل کلي کې خپل کوڅه کې یو مړی صدقه ورکړو دوی ته. عطا فاونډیشن ته فرق نه کوي چې څونه وړاندې وي او حق حقدار ته وسپاري. د دوی سروې شوې وه او د دوی حق حقدار ته وسپارل شول. دا وه د نن ورځې خپرونه د دې کونډو میندو ته. تر بلې خپرونې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم. ښه وخت. د الله پامان. رب ته راته معاف کړې که هر څه شوي لمانه. زه بنده دې یم بېواسه، درته سوال کوم سبحانه، درته سوال کوم سبحانه. ډېر بې حده ګنهګار یم، مغفرت